Welcome to English with Wali. دوستانو نن به مونږه present continuous tense interrogative and negative interrogative sentence وایو. دوستانو لدینا مخکې مونږه د present continuous tense positive sentence جوړ کړي، بیا مو negative جوړ کړي، بیا مو interrogative جوړ کړي. نو څنګه مو جوړ کړي باید په دې باندې مونږ بیا ځان پوه کو. فار ایگزامپل ما ویلو چې دوی کرکټ کوي، نو په کرکټ کولو څنګه ولګیاو کنه، نو they are playing cricket، دوی کرکټ کوي. بیا مو نیگیټیو جملې جوړ کړي چې دوی کرکټ نه کوي، they are not playing cricket، دوی کرکټ نه کوي. بیا مو چې آیا دوی کرکټ کوي، are they playing cricket، آیا دوی په کرکټ کولو لګیاو. صحیح ده. دا درې قسمه جملې مو جوړ کړي وي، څلورم قسم نه پاتې وي. څلورم نیگیټیو انټراګیټیو یعنی پوښتنیز جملې موږ په پریزنت کنټینیوس ټینس کې څنګه کوو. راځي دوستانو چې دا په دې باندې هم ځان پوه کړو. دوستانو د انټراګیټیو اینڈ نیگیټیو سنټنس سټرکچر ته تاسو کو ګورئ چې از ام آر دا په دې به تاسو پوه چې از د سبجیکټ پروناون سنګولر سره استعمالیږي. فار ایگزامپل he is، she is، it is، Ali is. صحیح ده. I صرف د ام سره استعمالیږي. او plural pronouns لکه we are، they are، you are، Ali and interrogatives په پوښتنیزه جمله کې مونږه helping verb د subject نه مخکې استعمالو. نو ګوره as am are او plus subject او not په دریم ځای کې راځي، plus not plus main verb plus ing. په present continuous tense کې نو پس مام ورب سره به خامخه ing استعمالیږي او پلس آبجیکټ په څه باندې چکار اجرا کیږي. صحیح ده. او کوېسچن مارک به خامخه ضروري په چې کله هم جمله پوښتنیزه جمله جوړو نو د جملې په اخر سر کې به کوېسچن مارک ضروري وي. صحیح ده. نو اوس موږ جمله جوړو، پوښتنیزه وي او منفي هم وي، نو څنګه به جوړو. صحیح ده. مخکې موږ ویلو چې دوی کرکټ کوي. صحیح ده. نو بیا مو ویلي چې دوی کرکټ نه کوي، بیا مو آیا دوی کرکټ کوي. نو اوس موږ داسې جمله به جوړو چې آیا هم راشي او منفي هم راشي. صحیح ده. نو سټرکچر ته به ګورو، آیا دوی کرکټ کوي، نو دوی چې دا پلورل ده، نو د پلورل د به کوم سبجیکټ پروناون او هیلپینګ ورب استعمالیږي، آر به استعمالیږي. نو به موږ به ولیکو چې آر د دوی دپاره چې آر دی، دا چې دی معنا دوی، آر دی کرکټ، آیا دوی کرکټ نه کوي، نو څه به وایو چې are they not playing cricket. آیا دوی کرکټ کولو باندې لګیا نه دي. صحیح ده. بله جمله زه جوړوم، آیا مونږ ښوونځي ته نه ځو، نو څنګه به وایو آیا مونږ ښوونځي ته نه ځو. ګوره نو مونږ چې دا جمع ده نو دې سره به هم آر استعمال شي. آر وی ناٹ ګوینګ، گو پس فارم آف ورب ته، خو پریزنت کنټینیوس کې به پس فارم آف ورب په آی ان جی بورډ سره خامخا ولیکو. نو گو سره به آر وی ناٹ ګوینګ ټو سکول، آیا مونږ ښوونځي ته نه ځو. صحیح ده. یو بله جمله جوړم، آیا تاسو دا ویډیو نه ګورئ، آیا تاسو دا ویډیو نه ګورئ، نو څنګه وایي are you not watching this video on mobile، آیا تاسو دا ویډیو په موبایل باندې نه ګورئ. صحیح ده. ګوره are you not watching this ویډیو آن موبایل، آیا تاسو دا ویډیو په موبایل باندې نه ګورئ. صحیح ده. نو دا وی موږ سره پوښتنیزې جملې